السلام علیکم پښتو شو چینل ته ښه راغلاست. دوه مهم خبرونه راسره واورئ. د غني د ټاکنو طرحې ته د طالبانو خپل کېږي چې د موقت حکومت جوړېدلو پر ځای ولسمشر محمد اشرف غني د شپږو میاشتو په رڼا کې د ټاکنو ترسره کولو طرحه جوړه کړې وه چې د ترکیې کنفرانس کې به یې وړاندې کړي، خو طالبانو ویلي په دې ټاکنو کې هیڅ کله ګډون نه کوي. طالبانو د ولسمشر د ټاکنو طرحې غبرګون ویلي د راتلونکي نظام په هکله به وروستۍ پریکړه د مرکچي پلاوي د خبرو پایله کې رامنځته کیږي. د طالبانو ویان ذبیح الله مجاهد وایي د افغانستان له تیرو ټاکنو په تجربې اخیستلو سره به طالبان هیڅ کله په داسې یو بهیر کې برخه وانه اخلي. هغه ویل د امریکا له 20 کلونو راوروسته څو ځله تجربه شوې، بغیر له دې چې له خلکو ناسمه استفاده وشي تقلب وسي بل څه نه دي رامنځته شوي. طالبانو ویلي چې په دې ناکامو پروسو کې ګډون نه کوي او نه پر دې لارو ځو. ولسمشر محمد اشرف غني به خپله طرحه د ترکیې جوړ شوي کنفرانس کې وړاندې کړي چې پکې ویل شوي که طالبان په اوربند باندې موافقه وکړي نو د شپږو میاشتو په ترڅ کې دننه به د ټاکنو زمینه برابریږي. خو دا چې طالبان د دې طرحې سره مخالفت کړی تر اوسه څرګنده نه ده چې څه نتیجه به ورکړي. ولسمشر غني وروسته له هغه اقدام ترسره کړ چې امریکا د یو ټول شموله حکومت طرحه جوړه کړي چې تر اوسه پورې معلومه نه ده چې د ترکیې کنفرانس کې به د غني د جوړه شوي منل شي که نه. خو د روسیې کنفرانس وروسته د ترکیې کنفرانس چې تموه د مارچ پر 28مه ترسره شوی وی وځنډېد. ښایي د مهمو پریکړو نیولو لپاره د کنفرانس تر یوه حده ځنډېدلی وي، خو تمې زیاتې شته تر څو د دې کنفرانس څخه وروسته زیات بدلونونه رامنځته شي. خو تر اوسه پورې د عامو افغانانو هیلې نشته چې ځکه چې په افغانستان کې د جګړې ډګر لا هم ګرم دی او په ورځني ډول سره د جګړو نښتو هدفي وژنو په ترڅ کې عام افغانان خپل ژوند له لاسه ورکوي، خو دولت د دې حالت په کابو کولو کې پاتې راغلی. تمې شته چې د ترکیې کنفرانس له جوړېدو وروسته د جګړې کمښت احساس او یو دایمي اوربند رامنځته شي. دوهم خبر، ولسمشر ایران ته اوبه غواړي تیل راکړی. ولسمشر محمد اشرف غني د کمال خان بند د پرانیست پر مهال خبرو کې ویل چې کمال خان بند لپاره به کانالونه هم جوړ کړي تر څو خلکو ته زیاتې ګټې ورسیږي او د اوبو د مدیریت ترڅنګ به د هیواد باد هم مدیریت کړي او د هیواد باد کولی شي چې 80,000 میګاواټه برېښنا تولید کړي. همدارنګه به د لمر مدیریتي هم ترسره شي، خو که ایران وغواړي اوبه ترلاسه کړي به یې تیل راکړي او یا هم بل کوم څه راکړي. له دې وروسته هغه وخت نه دی چې پر موږ څوک ډوډۍ او اوبه وتړي ځکه موږ اوس هر څه لرو. غني ویل چې د هیواد د اوبو مدیریت ته پاملرنه کوي او په دې برخه کې به لا هم خپلو هڅو ته دوام ورکوي. افغان ولسمشر نن د کمال خان بند پر پرانیسته کې دا نورې مهمې څرګندونې ترسره کړې. پر همدې مهال د افغانستان د اوبو د تنظیم ادارې مشر خان محمد تکل هم ویلي چې ګاونډیان د افغانستان د اوبو مدیریت څخه ویره نه لري. که غواړئ مهم وروستي خبرونه سره واورئ، پښتو شو چینل در سره سبسکرایب کړئ، ویډیو شیر او لایک کړئ. مننه.